سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. تېره ورځ کې په دوحه کې د پاکستان او افغانستان د دفاع وزیرانو ترمنځ هوکړهلیک تر لاسلیک سو چې په دغه هوکړهلیک کې داسې لیکل سوي دي چې دواړه هیوادونه به یو د بل په ضد باندې نور جګړیز اقدامات نه ترسره کوي. په دغه تړون کې ډېر موضوعات لیکل سوي دي او اصلي موضوعات چې دي پر هند سره پر اړیکې باندې نیول سوي دي لیکل سوي دي. نن په دغه ویډیو کې تاسو دغه ټول معلومات وړاندې کوم، هغه معلومات چې د بهرنۍ چارو وزارت څخه ما ترلاسه کړي دي. زه پر موضوع باندې خبرې کوم، ترې اضافي خبرې تېرې شو. تر هر څه وړاندې یو ښه خبره چې وسوه هغه دا سو چې په لومړي ځل د پنجاب هغه جهلي غرور له منځه ولاړی او هغه مصنوي دا څه چې زه اټم بم لرم، زه څه شی لرم، په لومړي ځل یې داسې پزې په دې خاوره ولړل سوه، داسې پزې په خاوره ولړل سوه چې بیا یې سلطان محمود غزنوي ور یاد کړی، بیا یې احمدشاه بابا ور یاد کړو، بیا یې میرویس نیکه ور یاد کړلو، بیا یې دغه ټول هغه پاچایانې چې افغانانو پر دې تورمخ کړي وه دا یې ټول ور یاد کړه چې ورته وویلو چې تاسو هماغه چغالان یاست چې پخوا وی اوس هم نه په توس کې زړورتیا شته، نه غیرت شته، نه ننګ شته، نه د جګړې توان سره شته. دغه لومړي ځل باندې بعد ډېرو کلونو پاکستان ته طالبانو ور وښودله چې نور ستا د هرې خبرې جواب لرو او هر اقدام ته دې عکس العمل لرو. نو دا یو تر ټولو ښه کار وسو چې دا د کلونه چې دا حکومتونه په افغانستان کې راته همداسې سر ټیټه وه، دا ځل و چې د پاکستان سر یې ټیټ کړو او د پاکستان پزه یې په دې خاوره باندې ولړله. ښه، په دې تړون کې چې په دوحه کې تېره شپه نهایي سوی او په هغه کې لومړی په دې باندې لیکل سوي دي چې دواړه هیوادونه یو پر بل باندې به نور تحرز نه کوي. اوله کې دا ویل سوي دي چې پاکستان به نور د داسې څخه استفاده نه کوي، د جیټ الوتکو څخه هم استفاده نه کوي او حتی د افغانستان په حریم باندې هم به نور حمله نه کوي. او که حمله وکړله په دې داسې کې لیکل سوي دي چې موږ د هر ډول اقدام څخه موږ برته کار اخلو، د هر ډول اقدام څخه چې موږ کار اخلو پکښې کې هماغه SCAR 11 سکاډ چې دی دا سکاډ دا وسله چې په لومړي ځل په اسلام آباد باندې په پنجاب باندې استعمال شوې ده، یعنې دا وسله به موږ بیا در باندې استعمالو، بیا به اسلام آباد در ولو، بیا به GHQ درته ولو. نو دا په لومړي ځل باندې یو اخطار غوندې لیکل شوی دی، یعنې د اولي متن کې دا لیکل شوي دي پاکستان که دا ځل تیری وکړو موږ د هر ډول اقدام څخه کار اخلو. یعنې دغه دا څه هم که څه تړون لیکل شوی دی هغه تړون مخفیانه دی، بهرنۍ چارو وزارتو سره پاتېږي، خو په هغه کې هم داسې په اخترانه ډول باندې هم لیکل شوي دي. افغانستان خو پلاوي ویلي دي که دا ځل تیری وسو موږ د هر ډول اقدام څخه کار اخلو. دویمه موضوع چې پکښې کې همده موضوع ده، پاکستان د هند په هکله باندې خبره کړې ده چې د هند سره تاسو دوستي او اړیکې نسي جوړولی. دا خو د کلونو راهیسې د پاکستان اولي غوښتنه همدغه ده چې تاسو د هند سره خپل اړیکې بیخي بندې کړئ او د هند سره چې اړیکې خبرې د حکومتي چارواکو د خوا زموږ حکومتي چارواکي هر حکومت چې وي چې په جدي ډول بیا راڅوي دي بیا پاکستان کښته راغلی چې نه تاسو خپل اړیکې جوړې کړئ، تاسو خپل دوه هیوادونه یاست خپل اړیکې جوړې کړئ، مګر هند زموږ په ضد باندې مه استعمالوئ. نو بیا په دې کې د ته څه ثبوت لري چې موږ هند ستا په ضد باندې استعمالوو؟ نو هغه دوه هیوادونو اړیکې دي چې زما په ګټه اوسي، زه هر اقدام در باندې کوم. چې ته زما دښمن یې او ته په مستقیمه ډول په میډیا کې ته دا خبره کوي چې افغانستان د پاکستان دښمن دی، بالکل دښمن دی، دښمن دی ځکه چې پاکستان یو جاهلي هیواد دی او د افغانستان خاورې ته لاندې کړې ده او خپله یو پنجاب او سند ستا تر کنټرول لاندې دی، نه کشمیر ستا دی، نه پښتونستان منطقه ستا ده، نه بلوچستان منطقه ستا ده، دا د لوی افغانستان منطقې دي او موږ د هېڅ وخت پاکستان ارضي تمامیت موږ منلی نه دی او نه هم منو، ځکه چې دا د لوی افغانستان خاوره پکښې کې تللې ده او موږ مستقیمه د
تر سمندر پورې لاره لرو او موږ خپل خاوره په هر وخت کې اوسي چې هر وخت هم افغانستان ته خدای قوت ورکړي دا قوت دا اخلي او پنجاب په همدغه باندې هم ویره لري. ګوره دغه څه چې په ودانیز چارې کېږي ټوله په پنجاب کې کېږي، ټوله په مثلا په د کراچي هغه برخو کې کېږي چې د اټک سیند په هاخوا دی، یعنی د سیند په هغه برخو کې کېږي چې د اټک سیند هاخوا ته دی، یعنی د اټک سیند چې هاخوا ته دی ټوله ودانیز چارې کېږي، مګر د اټک سیند چې دې خوا ته کېږي دوی هیڅ اقدام نه کوي، ډېر واړه کارونه پکې کوي او دوی ځکه په دې باندې پوهېږي چې یو ورځ نه یو ورځ افغانستان دا خاوره موږ څخه برته اخلي. نو د هند پر موضوع باندې دوی خپل چنې وهلې دي چې یاره تاسو د هند سره دوستي مه کوئ، دا څه مه کوئ، خو په دې هکله باندې هم د دفاع وزیر ویلي دي چې موږ خپل لاسه لرو. دا ځکه یې داسې قوي خبره کړې وه ځکه چې دا په لومړي ځل باندې ټول افغانانو ته د پنجاب هغه مصنوعي غیرت معلوم شو. موږ دا فکر کولی چې دا به جیټ الوتکې لري، دا به وسلې لري، دا به موږ به، مګر چې وره په جیټ الوتکو باندې جګړه نه کېږي. که په جیټ الوتکو باندې جګړه کېدله 250 الوتکې چې د امریکا سره وه هغه ټول نړۍ په ریږ دی چې هر هیواد باندې تېرېږي، هغه هیواد ویره لري، مګر هماغه الوتکې په افغانستان کې کار ونه کړلو. افغانستان داسې یو منطقه ده، داسې یو سیمه ده چې مجبور یې چې پر هر وګړي باندې یو بم ورخطا کړي او د یو بم چې پر یو عسکر باندې په یو جنګیالي باندې ته یو بم د هوا څخه هر بم نږدې لکونه ډالره دی. د پنجاب دا ګدایګر حکومت دومره توان نه لري چې دی ولشي پر هر طالب باندې یو بم ووهي او د جګړه ځینې وګټي. دا جګړه چې د په ټول عمر چې هر څومره هم ټکنالوژي په مخ ولاړ شي، چې هر څومره دنیا پرمختګ وکړي، مګر د مخ جګړه ده. داسې نه ده چې زه به د هاخوا بمبار در باندې کوم او تاسو بس د خلک بس ټوله په بمونو ختموم. په بمونو باندې هیڅ انسان نسي ختمولی، مګر دا چې ته پیاده عسکر ولرې، د پیاده عسکر سره بیا دومره ایمان دومره غیرت په ټولو تورمخې پنجابیانو کې نشته چې دی داسې د افغانانو سره او بیا بالخصوص داسې پایلوچ چې طالبانو سره وجنګېږي چې په غره باندې په لڅ پښو باندې ځغړي او پیکه یې په لاس کې ده. د امریکا یو مشاور، یو نظامي مشاور په فاکس نیوز کې ناست دی، هغه خپله خاندي، وایي زه اوس دې وایي یو څوک چې مشوره ورکوي په نظامي چارو کې خو هغه یو قانوني جګړې ته داسې ورکوي، وایي دا خو نه تاکتیک دی نه قانون دی په دې کې. نو ته د غره پر سر باندې په لڅ پښو باندې پیکاسه په لاس کې دی او ته پر دښمن باندې ځغلې او دښمن هم دغسې پر ځغاسته روان دی چې د دې خوا پیکا وربندي یا دغه څه چې پنجابي عسکران په دغه غرو کې ځغلي بس یو ورته ولي. یعنې د فاکس نیوز کې یو امریکایي نظامي سلاکار هغه په دې باندې خپله حیران و چې زه اوس دې د پاک په دې هکله باندې زه څه خبرې وکړم. دا ډول انسانان خو ما لیدلي هم نه وه. د عمران خان خبره ولې یو انسان دی یو پټان دی، نو اصلي پټان خو همدغه دی، نو پنجابی ستا سره چیر ده ایمان سته. نو په دغه ټولو خبرو سره خبره په دې باندې شوې ده چې هند به خپل سفارت هم پرانیزي، هند به خپل کونسلګریانې هم پرانیزي چې څه ګټې زموږ د هند په منځ کې وه هغه هم موږ پالو او که جګړه کوي جګړه در سره کومه، که جګړه نه کوي نور به بندېږي. نو په همدغه خاطر باندې نو اوس دوحې کې چې کوم تړون امضا شوی دی په دې باندې ګوره داسې نه دی چې یوازې افغانستان دلته خپل قوت ولري، هند پر قطر باندې خپل ډېر اثر لري ځکه چې په قطر کې هلته هندیان ډېر واکمنان دي، هلته د هند پانګونې ډېرې دي او هند قطر لپاره لومړیتوب لري تر پاکستان، ځکه چې پاکستان یو ګدایګر ملک دی مګر هند یو قدرت دی. نو هغه په دې خاطر باندې چې وغواړئ د پاکستان تله دلته ډېره کړي نو بیا هلته هند ځینې خفه کېږي. نو دغه کوم تړون چې لاسلیک شوی دی دا دغسې 100% زه تاسو ته وایم چې دا د پنجاب د ملا ماتېدل دی، دا د پنجاب غرور ماتېدل دی، دا د پنجاب تباهي ده او دا د پنجاب دپاره د شرم لکه ده چې دا په لومړي ځل باندې پنجاب خپل په غاړه باندې ومنل او ولاړ هلته مړې سترګې ودرېدل او ویې ویل چې نور به پر توت باندې بمونه هم نه غورځو، نور په موږ تاسو باندې فیرونه هم نه کوئ، خو په موږ باندې فیرونه مه کوئ. اصلي هدف د دغه تړون همدغه و چې پنجاب په ټیټو سترګو ولاړې هلته یې ودرېدی او ویې ویل چې تاسو پر موږ باندې حمله مه کوئ، موږ پر تاسو باندې حمله نه کوو. نه د هند په مسله کې څه څه غواړو، نه د نورو نړیوالو اړیکو په حساب باندې څه غواړو او څه چې موږ د ټرمپ
بابا څخه څه ویلي وه هغه هم موږ اشتباه کړې ده، موږ توان نه لرو، موږ په بګرام کې هم کار نه لرو، بس فقط نور طالب را باندې مه پرېږده چې راسي پر ما باندې جګړه وکړي او بیا پر ما باندې R11 سکاټ رایله کې چې اسلام آباد کې اوسې بیا په د مري په هوټل کې او فدایي حملې وکړي چې هلته زموږ جنرالان په هلاکت او تباه کړي. نو دا ټوله ویره وه. په لومړي ځل پنجاب به داسې ویرې باندې راغلی او دا ټوله خبرې ومنله او دا د افغانستان دپاره په لومړي ځل باندې یو تاریخ جوړونکی تړون چې د تورمخي پنجاب سره لاسلیک شو. دا و د نن ورځې ویډیو هیله مند یو چې څوم ترلاسه کړي اوسئ. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.